ملګرو پاکستان افغانستان سره د مار دوستي کوله او کله چې اشرف غني واک ته راغی پاکستان ته یې وویل چې موږ له تاسو نه داسې همسایتوب نه غواړو راځئ چې په اصولو سره لاړ شو خو دوی په زاړه خوب ویده وو هغه و چې اشرف غني له نورو هیوادونو سره لاس یو کړ نو د پاکستان چغې ووتلې او ډېر سخت یې خراب کړ له بحران سره مخ شو نو په دې وخت کې هند په مورچه کې ناست و او د هند او پاکستان جنجال راپورته شو اوس پاکستان له ډاره هندوانو ته د ویزو پرته پاکستان ته اجازه ورکوي او آزاد ګرځي خو افغانانو باندې ویزې بندي کړي دي او اوس د پاکستان پښتانه څه وایي آیا دوی خوښ دي او که ناراضه دي راځئ چې ویډیو وګورو درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو پخیر پښتون ملتپال او امین نېشنل ګوند مشر اسفند ولي د پاکستان په حکومت توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې د ډیورند پر کرښه د شته اغزن سیم لرې کړي او د هندوستان د کارتاپور په لارې په څیر د افغانانو ته هم بغیر له ویزې د کرښې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي هغه د خپلو خبرو په ترڅ کې ویل چې دوی د دواړو رقیبو هیوادونو هندوستان او پاکستان ترمنځ د کارتاپور لارې په پرانیستلو خوشحاله دي او ملاتړ یې کوي خو پر دې خفه دي چې پاکستان تل دا چیغې وهي چې هند مو رقیب او افغانستان مو دوست هیواد خو بیا هم پر افغانستان لارې بندوي او هند ته بغیر له ویزې لار خلاصوي دوی وایي چې له پاکستاني حکومت څخه غواړو چې د کرښې دواړو غاړو افغانانو ته د تګ راتګ آزادانه اجازه ورکړي اسفند ولي خان له ډیو راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د کارتاپور لارې په پرانیستلو خوشحاله دي او د دې دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د دې لارې پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې یو پرمختګ بولي خو ده وویل چې د ډیورند پر سر د اغزن تار لګولو غندنه هم باید وشي اسفند ولي خان وایي دا به انصاف نه وي چې هند ته بغیر له ویزې لار پرانیستل کیږي او له افغانستان سره په پوله اغزن تار لګیږي او غوښتنه یې وکړه چې له افغانستان سره د هم بغیر له ویزې او وړیا لاره خلاصه شي اسفند ولي خان زیاتوي چې که ولسونه سره یو شي د هیوادونو اصلي پالیسۍ جوړولی شي د یادونې وړ ده چې پر ډیورند تپل شوی کرښه اغزن سیم د پاکستان پوځ له لورې لګیږي او د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دغه اغزن سیم د ترهګرو د مخنیوي لپاره لګوي خو د اغزن سیم د ډیورند کرښې دواړو غاړو ولسونو ته د منلو نه دی او مخالفت کوي چې ډېرې سختې جګړې هم پرې رامنځته شوي دي اسفند ولي خان هم د پوځ دغه دریځ په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا اغزن سیم د ترهګرو د مخنیوي په موخه نه بلکې د هغوی د سانتي لپاره لګول شوی دی دوی زیاتوي له څو وخت راهیسې چې د اغزن سیم د ډیورند پر ځینو برخو لګول شوی دی پولې دواړو غاړو ته ناامني زیاته شوې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند ولي خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او هند له لورې تېره ورځ د نومبر پر 10 د کارتاپور لار د سیک مذهب په وړاندې پرانیسته او له دې وروسته به د سیک مذهب پیروان کولی شي بغیر له ویزې د پاکستان پنجاب ایالت ته ولاړ شي چیرته چې د سیک مذهب سره لارې ګروناک خبر دی